د کورنیو چارو وزیر د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ ته سفر وکړ. د کورنیو چارو وزیر محترم خلیفه سراج الدین حقانی د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ صدمردي سیمې ته په سفر کې د دې ولایت له یو شمېر سیمه ییزو مسؤلینو، قومي مشرانو، سپین ږیرو او ځوانانو سره وکتل. د سفر کې چې د اسلامي امارات یو شمېر نورو مسؤلینو هم ګډون کړی وو، د چارو ادارې د پلان او ارزونې رئیس مولوي محمد نعیم نصرت خلیفه صاحب او نورو مسؤلینو ته د ښه راغلاست ترڅنګ یادې سیمې ته د دوی په ورتګ خوښي څرګنده کړه. د افغانستان د اسلامي امارت د فدایانو او مجاهدینو ستر دوکسالار رهبر د وزارت داخله محترم وزیر صاحب خلیفه سراج الدین حقانی صاحب، ستاسو مبارک حضور زمونږ لپاره سیمې ته د ویاړ، عزت او خوښۍ ځای ده. د زړه له کومې تاسې ټولو ته ښه راغلاست وایو. د سیمې اوسیدونکي او قومي مشر حاجي عین الدین ستانکزي جهادي بهیر کې د میدان وردګ په ځانګړې توګه د نرخ ولسوالۍ د اوسیدونکو د قربانیو یادونه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د میدان وردګ ټول ولس د اسلامي امارت له پریکړو هرکلی کوي او ملاتړ یې دي. یاد قومي مشر همداراز د ولسوالۍ کې د خلکو پر وړاندې د شته ننګونو یادونه وکړه او د روغتیایي چارو، برېښنا، کرنې او رغنیزو چارو په برخه کې د یو شمېر پروژو د پلي کېدو غوښتنه وکړه. خلیفه صاحب د غونډې ته په وینا کې د میدان وردګ د خلکو قربانۍ وستایلې او مجاهدینو ته له خلکو سره د نرم چلند سپارښتنه او ټینګار وکړ. کوشش همدا دی چې ډېر کبر و هیر نه ونه شي، انسان په تواضع او عاجزۍ باندې په ښه بردوبارۍ باندې په ښه تعامل باندې د خلکو سره ګزاره وکړي او داسې به نه کوي چې د مور د مایرو سلوک وکړي. نه، اوس دلته موږ واکمنان یو، حاکمان یو، موږ به داسې د ډېر عدالت نه، د انصاف نه کار اخلي. دا باندې که اوس موږ داسې وکوي چې فلاني سړی په د تېر د جمهوریت په وخت کې ډېر بد کړي دي، ډېرې غلطۍ کړي دي، زه اوس په راجګېږم او په هغه غلطۍ باندې دلته تهدیدوم، زه یې بیا داسې محکوموم چې قوم ته، منطقې ته، ټولو ته یې زه کوم. نه، جوړ امیرمن شیخ صاحب عفو وکړه، ولا موږ ته بیا داسې نه دي ویلي چې دا خلک بیا تاسو راټینګ کړئ. چې یورې د هغه عفو نه راوروسته بیا دلته په کور دننه موږ د خلکو سره داسې بد برخورد کړي، دا ولکه زموږ د اخلاق سره، اسلامي اخلاق سره مناسب چې ورسره وي. خو دا د شهداو کلی دی، شهداو دره ده، خالص د الله رضا په خاطر، د تاسو پوښتنې په خاطر خوشحاله به دا شو الحمدلله چې ډېر دوستانو مې ولیدل، سره ومدل. الله مې دنیا او آخرت عزت وکړه. السلام علیکم ورحمة الله.